ښکلی او خوندور خبر ویډیو تر پایه را سره وګورئ. ګران لیدونکو سلامونه او احترامات مو ومنئ. افغانستان د لومړي ځل لپاره له چابهاره تر هنده د تازه میوو صادرات پیل کړل. دا ګام په داسې مهال دی چې افغان چارواکي وایي پسرلي د ډېر ورښت له برکته هلمند او کندهار کې د انګورو حاصل تر تیر کال 15 او 20 سلنه ډېر دی. که څه هم سوداګر شکایت کوي چې د میوو صادرولو ته مناسبې لارې نشته، خو د سوداګرۍ خونه هند ته د انګورو لیږدولو خبره کوي. دا وزارت وایي په 100 ټنو انګورو بار د عمل تېره ورځ سه شنبه د وږي په 12مه په بریالي ډول د هند بمبۍ ښار ته رسېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا له هوایي دهلیزونو وروسته له دې لارې د تازه میوو تجربه ګټوره وه او دې لړۍ ته به دوام ورکوي. دی وایي له نیکه مرغه موږ د انګور له چابهار بندره د هند تر ممبۍ ولېږدول. دا ازمایښتي دوره وه چې وګورو تازه میوې څومره وخت کې تر ممبۍ رسیږي. دا بهیر بریالی و ځکه دا ټول په یوه اونۍ کې ترسره شول. د هغه په خبره دا ازمایښتي لیږد و چې د افغانستان 100 ټن انګور پکې د څو ولایتونو له نیمروز تر زاهدان او بیا چابهاره ورسېدل. ټاکل شوي ده چې له دې وروسته د کندهار انار، د میدان وردګو مڼې او ځینې نور وچ درملې بوټي هم له دې لارې هند ته ولېږدول شي. راځو د چابهار بندر په هکله لږ معلومات درکوو. چابهار بندر د ایران، افغانستان او هندوستان مشرانو پر 2014 کال کې له چابهار بندر د سوداګریزو توکو د لیږد تړون وکړ. چابهار بندر د افغانستان لپاره د سمندر له لارې د نړیوالې سوداګرۍ په موخه تر ټولو نږدې لار بلل کیږي. هند لا وختي افغانستان ته د چابهار بندر په کارولو د مالونو استول پیل کړي دي، خو افغانستان هند ته د خپلو ځمکنیو صادراتو لومړی کاروان د روان زېږدیز کال د مۍ پر 2مه په رسمي مراسمو کې د نیمروز ولایت له زرنج نه د ایران چابهار بندر ته وخوځېد. د څه باندې 20 باري ګاډو په دغه قطار کې 1570 ټنه مۍ او د ننګرهار ولایت د شوکاڼي تالک بار و. دا ګام په داسې مهال دی چې د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري تېره اونۍ یو ځل بیا وویل پر هند د پاکستان د هوایي حریم پر بندولو سربیره د پاکستان له ځمکې افغانستان ته د هند د سوداګرۍ پر پوره بندولو غور هم کوي. بلخوا ولسمشر غني ویلي تېرو 3 اونیو کې هند ته د چابهار بندر له لارې 100 ټنه توکي استول شوي دي. هغه ویلي د دغه بندر تر پرانیستلو تر اوسه 200 ټنه توکي هند ته صادر شوي دي او لا به یې کچه زیاته شي. ولسمشر پاکستان ته په اشارې ویلي نور به د ګاونډي هېواد د لارو بندولو سره د افغانستان د خوارکښو بزګرانو باغوانانو حاصلات نه ورستېږي. د یادولو ده چې چابهار بندر د ولسمشر غني د لوی لاسته راوړنو له جملې څخه ده چې تر ډېره بریده افغانستان د پاکستان له احتیاجه خلاص کړ. په پای کې له ولسمشر غني مننه کوو چې د افغانستان د تجارت لپاره ډېرې لارې پیدا کړې. تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.